بسم الله الرحمن الرحیم. نن درې ټینسونه په یو وار درښایم. پرفیکټ کنټینیوس ورته وایي. صرف بیا زمانه بدلو. تاسو ته بیا د توپیر ځای در وښیم چې په کوم ځای کې فرق را روان دی. هغه صرف په اګزلري ورب کې. نن چې موږ کوم وایي پرفیکټ کنټینیوس دی. ښه دوه ټینسونه یو رنګ دي، دریم کې یو اګزلري ورب زیات راځي. بس دا یو فرق دی. نور د درو سرو سبجیکټ پر هغه ځای، ناټ پر هغه ځای، پوښتنه پر هغه ځای، ورب چې مین ورب ورته وایي هغه پر هغه ځای او اوبجیکټ پر هغه ځای. زه بیا دلته در ولیکم پرفیکټ ټینسز، بشپړه روانې زمانې. نو موږ به داسې وکړو اوله وار به تیره زمانه ووایو. په تیره زمانه کې چې کله موږ جمله جوړوله، فایل اول اګزلري ورب وروسته دوه دوه دي، اګزلري ورب دویم، بیا به راولاړ شو دلته به مین ورب واچو، بیا به دلته اوبجیکټ واچو. په دې کې څه بلای اچو؟ هیډ. بیا به څه شو راچو؟ بین. دا خو به م نه یریږي. بیا به د ورب اول حالت واچو چې په ګرامر کې نوم دی بیس. ښه بیا به له هغه سره څه شو واچو؟ آی ان جي. دا به داسې روان. دا چې موږ بیا په دغه کې انکار کولی، دا به دغسې وي، دا به دغسې وي، دلته به ناټ ولګو، بیا به بین دغسې وي، دا به دغسې وي، اوبجیکټ به دغسې وي. ښه اوس به راولاړ شو پوښتنه به وکړو. هیډ به دلته راوړو، د دغه هیډ ځای بدل شو، سبجیکټ به دلته راوړو. دا خو به م نه هېرېږي. ښه اوس به بین په خپل ځای راشي، بیا مین ور به پر خپل ځای راشي، دغه رنګ آی ان جي به وي. دلته که دا د پوښتنې علامت ولګوئ نو به نور ښکاره شي. دا به زموږ تیره زمانه شي. ښه اوس به راسو اوسنۍ زمانې ته. بیا څه کار پکې کېږي؟ دغه سبجیکټ اول راځي په مثبت جمله کې، بیا به دغه رنګه اګزلري ورب لګېږي. په دې کې اګزلري ورب څو دي؟ دوه. هغه رنګه بیا مین ورب دی. فرق نسته کی. دا تر ګردو اسانه لار ده. دلته که سنگل پرسن وي نو هیز ولګوئ، که جمع و مخاطب و هی ولګوئ. بین هغه رنګه. نور بنیادی ورب او آی ان جی، یا د ورب اول حالت پلس آی ان جی، دا یو شی. ښه انکار پکې کوو له دغه اول اګزلري پس دغه رنګه ناټ لګېږي. دلته هم دغه رنګه ځای دی، بل ځای نسته. ښه بین دلته رالی، یو فرق یې نه وکړي. پوښتنه راغله دلته دا دوه، د دغو دوو څخه به یو سر ته راشي، هغه ته به ګورو چې واحد دي که جمع دي. دا به دلته راشي، بین پر خپل ځای ولاړ، دا بل هم پر خپل ځای ولاړ. یو شی نسو بدل، یو شی پکې بدل سو په ګډ ټینس کې، هغه اګزلري ورب دی. ښه امدادي فعل فیوچر سره به څه کو؟ را روان وخت، دغه ټینس دی. ښه اوله وار کار کوونکی، په دې کې یو شی زیاتېږي، اګزلري ورب دویم. دلته به دریم ولګو. دا یې کړ ټینس دی چې په دې کې دغه یو شی زیات دی تر دا نور. نور چې د مین ورب ځای له رالی، مین ورب یې هغه رنګه دی، اوبجیکټ هم هغسې. ښه دلته ویل، دلته هیو، دلته بین. ټیک شو؟ نو په دا کې دغه یو هیو یا بین یا ویل دا یو زیات سوی دی له درو سرو. زه دا نورو سره یې وګورو. مین ورب یې هغه رنګه یي، اول حالت، بیا آی ان جي. یو بدلون نسته کی. کله چې انکار پکې کوو له ویله پس به ناټ ولګو. د ناټ ځای هغه دی لکه په دا نورو دوو کې دی، یو نه دی بدل سوی. نور به دا پر خپلو ځایو راشي.
بیا چې پوښتنه کو ویل به سر ته راولو سبجیکټ به پسې کښېږدو بیا به هیو پسې ولګو بیا به بین پسې ولګو بیا به د ورب اول حالت او آی ان جی پسې ولګو بیا به اوبجیکټ ولګو ښه اوس به راولاړ شو داسې به کوه ښه په دې کې کم ځای کې فرق رالی دغه یوه خانه ښه دی درې سره ټینسونه یو رنګ دي مین ورب د ګردو یو دی اوبجیکټ پر خپل ځای دی پوښتنه پر خپل ځای ده انکار پر خپل ځای دی کار کوونکی پر خپل ځای دلته هیډ رالی دلته هیز یا هیو راځي دلته ویل هیو راځي ښه ځینې هلکان په هیو باندې خطا شي داسې نه چې تاسو له سینګولر پرسن سره هم دغه دا بدل کې هیز ولګو نو حالت هم دغه شی دی اوس د درو سرو زمانو دپاره یوه جمله جوړو فرض یې که په تیره زمانه کې they had been running for 2 hours په دې ټینس کې خو نو شناخت دا دی چې کار به بشپړول لوی کار ته چې وایي لانګر ایکشن تر هغه له مخه که کوچنی کار سوی هغه نه ذکر کېږي دا لوی کار ته دا ټینس مختص دی ښه منفي به څنګه وي they had not been دغه شی دی ښه پوښتنه به څنګه وي had they been running دلته به پوښتنه راشي ښه دا زمانه لاړه اوس راواړوئ پریزنټ ته they have been running for 2 hours انکار پکې وکړي they have not been running هغه شی پوښتنه پکې وکړي have they بیا بین واچو تېروتنه به دا وي چې have been پرې وځای کاست نو دا نه کېږي دا بیا ختم شو اسانه دی که نه دی یوه مسله نشته کې فیوچر ته ولاړ شو په دې کې یو امدادي فعل زیات لګېږي they will have been ښه دا یو څه له زیات لګېږي هغه درښیم یعنی دا را روانه زمانه ده تر اوسه نه ده راغلې نو د روانې زمانې شکل کمپلیټ هم پروت دی کنټینیوس هم پروت دی فیوچر شکل یې نسته نو له هغه وجې څخه په دغه زمانه به ښکاره کوې چې ویل به خامخا لګوي دا د را روان وخت کارونه دي تر اوسه راغلی نه ده نو ځکه په دې کې یو اګزلري ورب زیات دی په هغه سټرکچر کې نه ځایږي بیا they will not have been running نور هغه رنګه ښه پوښتنه به څنګه کو will they have been running for 2 hours چې زمانه پکې معلومه وي بیا وخت معلومي بیا سنس ولګوي که نو معلوم ګرد کار وي مختص نه وي کمې 2 غنټې دي بیا فار ولګوي نو دا رنګه اوس دا درې سره ټینسونه په یوه ځای راغو یو ځای فرق دی هغه چیرې دی چې دلته هیډ دی دلته هیو دی دلته ویل هیو دی بس دغه فرق دی نور یو فرق نشته ور بیا یو رنګ دی اوبجیکټ یو رنګ دی کارکوونکی یو رنګ دی دا ټول یو رنګ لګیږي نو که چیرې تاسو دغه جملې هم یو نیم سل جوړې کړئ 50 په یوه شکل کې 50 په بل کې 50 په بل درې سره بس لاس په پخیږي بیا ډېر اسانه وي سړی به چورته هم نه ورته وي بس هلته لاس په اوښتی دستي به یې لیکي ښه که نه یاست پوهېدلي پوښتنه وکاست نسته ښه نوټ یې کړئ